السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د نون ساکن او تنوین احکام او د هغې تعریفات پیژنګلوي او د هغې حروف وویل شو. په نن درس کې د تیر درس پاتې برخه چې دغه څلور واړو نونونو یعنی نون مظهره، نون مدغمه، نون مقلوبه او نون مخفا، یعنی موږ تاسو ویل چې هر کله د نون ساکن او تنوین نه وروسته حروف حلقي راشي نو هلته به اظهار کیږي. په دغه وخت کې دغه بیا دغه نون ته نون مظهره وایي. او دویم قانون کې موږ ویل چې هر کله د نون ساکن او تنوین نه وروسته یرملون حروف راشي نو هلته به ادغام کیږي. نو دغه نون ساکن او تنوین چې ادغام پکې کیږي دې ته به نون مدغمه ویل کیږي. او د بعد راتک په صورت کې هلته اقلاب کیږي نو بیا دې ته نون مقلوبه ویل کیږي. او 15 حروف د اخفا راتک په صورت کې نو هلته به نون ساکن او تنوین کې اخفا کیږي، بیا دې ته نون مخفا وایي. نن درس کې دا خبره کوي چې دغه د څلور واړو نونونو یعنی نون مظهره، نون مدغمه، نون مقلوبه او نون مخفا ادا کولو طریقه څنګه ده، یعنی په کومه طریقه باندې د تلفظ به ور باندې وشي تر څو د ټولو ترمنځ فرق واضح شي. یعنی نون مظهره کیفیت به سره کمی، د نون مدغمه کیفیت به سره کمی، او د نون مقلوبه او د نون مخفا کیفیت به سره کمی. متاسفانه موږ تاسو د غنې نوم اوریدلی ده او غنه تقریبا ټول په یوه لهجه باندې کیږي. حال دا چې د اخفا غنه فرق کوي، د اقلاب غنه فرق کوي، د ادغام غنه فرق کوي او ساده غنه فرق کوي. موږ دغه فرق ته قایل نه یو بلکې ټولو ته یو شی وایو. او کله کله خو هغه غنه پکې بیخي کوو نه، نوم یې د غنې ورکوو ځکه غنه ویلی کېږي آواز پوزې ته خیجول. موږ د غنې دغه آواز د خولې نه باسو، د غنې د آواز د خولې نه باسو، خو نوم ورته ورکوو غنې. یعنی یو قسم جالکاري کېږي په غنه کې هم. نو دا هغه حقیقتونه باید اوس دلته نن درس کې معلومیږي چې د ادغام غنه سره کمی، د اخفا غنه سره کمی، هغه تلفظ او ادا کیفیت به په کومه طریقه باندې کېږي. نن به همدې باندې بحث ده. نون مظهره د هغه د اصلي مخرج، د نون مخرج کوم ځای کې ده؟ آفرین. طرف اللسان او د تالو نه بغیر د غنې نه ادا کول پکار دی. یعنی خپل مخرج نه ادا کول پکار دی خو بغیر د غنې نه. اظهار ده کنه. اوس مثلا انعمت، ان نارن، یعنی نون باید د خپل مخرج ته شي لاړ شي، خپل مخرج کې باید ولګیږي. ګوره دا نقطه اوس یاد ولرئ. په نون کې نون مظهره باید د خپل مخرج ته لاړ شي. ځکه اظهار ده نو اظهار وی دي ته چې خپل مخرج ته لاړ شي او خپل مخرج کې ځان راښکاره کړي. موږ تاسو هم دا خبره کړې ده چې حرف چې خپل مخرج ته لاړ شي نو ښکاره به شي کنه. چې کوم ځای نه ادا کېږي نه خپل ادرس او خپل کور ته باید لاړ شي. نون مظهره هم دا معنا چې دی باید په نون کې اظهار وشي، ښکاروالی وشي، د هغې وجود راښکاره شي، وځلیږي. نو هغه کله کېدلی شي نو چې کله خپل مخرج ته لاړ شي. خو چې کله خپل مخرج ته لاړ نو کوشش به دا کوي چې په دغه وخت کې به د سره په غنې زماني نه ور داخله، غنه پکې نشته. یعنې دلته د غنې د رد خبره چې کېږي نو دا د زماني غنې خبره کېږي. هغه آني غنې نه خو د نون او د میم وجود په یو حال کې هم خالی نه ده. صحیح شو؟ لکه مثلا مونږ وایو چې انعم، اوس وګوره ان او عم دا غنې آني نه ده ځکه د وخت ونیو، د زمان دربر ونیو. او د غنې آني کې مونږ څه ویلو چې وخت نه لري، وخت نه لري خو صرف چې ادا کېږي نو आवाज ضرور پوزې ته څه کېږي خیږي. هغه مطلق ان
ان وزوګره ان وخت نشتا خو د ان کې هم اواز چیرته ځي پوزي ته ځي ان معلومیږي اواز کې تغییر راغی کنه ولې تغییر راغی ځکه د غونې اني مخه تاونی ولا صحیح شو نو دا غونه نه یادای غونه زمانی یادای د خپل مخرج نه به ادا کې خپل مخرج ته باید لاړ شي او بغیر د غونه نه نو تا پرون تعریف چې موږ کړو والته څنګه ویلو ها نه د اخراج من مخرجه في المظهر بلا غنه یا بغیر غنه صحیح شو خپل مخرج نه ښکارا ادا شي بغیر د غنه نه نو دا د نون مظهره خبره شو او البته په نون مظهره کې وي دوه خبرې نور هم یاد ساتل پکار دي طریقه خود ته خودلا په نون مظهره کې ځنې خلک سکته غوندې کوي سکته او ځنې خلک د سکته په ځای باندې پاتې شي دا نون خوځي غوندې انا عمتا انا منهم من آمن من فکر مشتا منهم منکم څه شي کوي دا نون خوځيږي نون ساکن خوځيږي تحریک غوندې پکې راځي دا کار هم پکې نه کیږي او بل خبره ده چې په دې کې بس سکته غوندې هم نه کی مثلا سکته څه معنا چې بیخي هغه لکه مثلا انعمت انعمت ان هغه ترسیل باید راشي د تلاوت په تحسین کې موږ څه ویلو یو خبره پکې څه وو ترسیل یعنی تلاوت باید پیوس وي هغه صفات یو بل سره ونخلي دلته که وچ کلک نون ادا شي هغه نه اني ته نه وباسي نو دلته سکته را واقع کیږي هم به د سکتې نه ځان ساتي هم به د نون د خوځولو نه ځان ساتي یعنی دا دوه غلطیانې په د نون کې احتمالات د دې زیات وي نو چې کله ادا کوي خپل مخرج نه به ادا کوي په درستګۍ سره چې خپل مخرج کې ښکاره شي بغیر د غونې نه ادا کول پکار دي سکتې نه هم پکې ځان ساتي او نون د خوځولو نه به پکې هم ځان ساتي دا کیفیت د چا شو د نون مظهره نو ورپسې د اظهار په صورت کې د دې اواز په مخرج باندې زیات قوت سره هم نه د ایثارېدل پکار څنګه چې د بعضو خلکو نه د اظهار په اهتمام کې همدغه شان کېږي چې د نون سکون د نو ډېر په نرمۍ سره باید ادا شي او بې د فصل نه ډېر زر بې د فصل نه منځ کې پکې وقفه باید ونه شي او د بل حرف اواز شروع کېدو نه مخکې یعنې دا باید د کار باید تکمیل شوی وي دا به هیڅ قسم د راتلونکي او د مابعد حرف سره هیڅ قسم خلطیت او یوازېوالی ونه لري دا د نون مظهره موضوع راځو نون مدغمه ته نون مدغمه په داسې شان سره ادا کول پکار دي چې هغه وروستنی حرف یعنی کوم حرف سره چې دی یو ځای کېږي وروسته حرف سره بدل کړي یعنی دغه نون د مابعد حرف سره ځکه د ادغام تعریف ته تاسو اوس فکر وکوئ ګورئ دغه هر یو چې تاسو کوئ تعریف ته لاړ شي یو ځل د ادغام تعریف چاته یاد ده خلط حرف ساکن بمتحرک اولنی حرف ساکن ده کنه دوهم حرف دلته دقه خبره کوي ګډول یو ځای کول مدغم کول د ساکن حرف په چی شي کې په متحرک حرف کې دا تعریف ده دقه تعریف اوس په ذهن کې ولرئ په ادغام کې دلته هم دقه خبره کوي نو نون مدغمه چې د خپل ساکن وي دا د مابعد حرف یعنی وروسته چې کوم متحرک حرف راځي هغه سره باید بدل شي او بدلېدل هم سره هم بدل وي حرف واحد مشددا يرتفع اللسان عند ادائهما ارتفاعة واحده نو داسې یو ځای شي چې گویا یو مشدد حرف ته نه جوړ شي گویا یو مشدد حرف ته نه جوړ شي یو مشدد حرف ته چې جوړ شو نو د یو حرف د ادا کېدو لپاره جبه باید څو ځلې وخوځېږي یو ځل وخوځېږي نو هغه حرف مکمل د کې څنګه شي ګډ شي او بیا ادغام بلا غنه کې خود نون اثر هم باقی نه دی پاتې کېدل پکار دا د ادغام مع الغنه خو بیا د نون اثر بیرون پاتې کیږي که ادغام بغیر د غنې نه او په لام او را کې هلته بیا د نون اثر هم نه پاتې کېږي مکمل مدغم شوی حرف مکمل څه کېږي پټېږي چې دې ته د کیفیت په لحاظ سره کوم ادغام وایي ادغام تام او ادغام بالغنه کې د هغه اثر د غنې په وجه باندې باقی پاتې کېدل پکار دي
خو تشدید به د ادغام بالغنه په صورت کې هم ادا کیږي. تشدید یعنی شد په صورت کې چې دی نو دلته چې وایي چې حرفا واحدا مشددا هغه باید په دواړو صورتونو کې منځته راشي. صحیح شو؟ دریم خبره او دلته اوس خبره واضحه شوله که نه، د حرف به اولنی حرف چې مدغمیږي دا به په دویم حرف کې داسې مدغم شي چې دنه څه شی جوړ شي؟ یو حرف جوړ شي. او د یو حرف ادا کولو لپاره ژبه باید یو ځل په حرکت راشي، خو غنه به باقي پاتې کیږي چې مع الغنه وي، او که بغیر د غنې نه وي هلته بیا د نون اثر هم نه پاتې کیږي، د نون اثر هم باقي نه پاتې کیږي، البته تشدید بیا هم باقي پاتې کیږي. دریم نون مقلوبه ده. د نون مقلوبه د میم د مخرج یعنی د دواړو شونډو د وچ ځای نه باید څنګه شي؟ ادا شي. میم د کوم ځای نه ادا کیږي؟ دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. کومه برخه؟ د وچې برخه. دلته وایي چې مقلوبه ده که نه، اقلاب شو. اقلاب د انقلاب نه اخیستلی، بدلون راغی. بدلون څه شی و؟ نون بدل شو په میم باندې. نو چې کله په میم باندې بدل شو و به د میم مخرج ته ځي. د میم مخرج د دواړو شونډې وچې برخې یو ځای کېدل. نو په اقلاب کې بعد دواړو شونډې وچې برخې څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي. مخکې به دواړو شونډو وچه حصه په ډېرې نرمۍ سره په ډېرې لطافت سره ډېر پچقول نه دی پکار. دا تفصیل موږ مخکې کړی ده. پچقول نه دی پکار، زور ورکول نه دی پکار، په ډېرې نرمۍ سره باید یو بل سره ولګول شي په قدر د یو الف. د خیشوم کې د صفت غنې باید هم څنګه شي؟ ادا شي. همدغه جریان کې چې د شونډې دا وچه برخه چې لګی د یو الف اندازه باید غنه ورسره هم څنګه شي؟ ادا شي. بیا د هغې نه وروسته د شونډو د پرانستلو نه مخکې به دواړو شونډو لمده حصه سختۍ سره یو ځای کړي او بعد ادا کړی شي. یعنی همدغه شی ده، د دواړه شونډې یو ځای کېږي، خو د لمدې حصې نه چې دی نو با ادا کېږي او د وچې حصې نه میم ادا کېږي. د میم او د با خبره کوي. دلته وایي چې لکه میم چې کله یو ځای کېږي ځکه هلته میم پسې با هم ده که نه، ځکه اقلاب خو د با په صورت کې ترسره شوی ده. دی وایي چې کله د شونډې وچې حصې یو ځای شي ډېر په نرمۍ او لطافت سره غنه وشي، دغه جریان کې چې دی نو با ورسره هم څنګه شي؟ بیا ادا شي. لکه مثلا علیمون بی ده، همدغه ځای کې زر دې بېرته څه شي؟ شونډې د مخکې دی نه چې مکمل پرانستل شي، زر دې ورسره با هم څنګه شي؟ ادا شي. دا کیفیت شو. نو څلورمه چې دی نو البته دې کې یوه خبر یاد ساتل پکار دي. اقلاب او اخفاء شفوي که به کېدای شي وروسته په اخفاء شفوي کې هم بحث وشي. اخفاء شفوي او د اقلاب د ادا تلفظ یو شی ده، ځکه چې په اخفاء شفوي کې د میم نه وروسته با راځي او په اقلاب کې هم د میم نه وروسته با راغی. او البته دا میم دلته لازمي نه و، دا د یو سبب د وجې نه راغی. متوجه شوي؟ یعنی دلته دا میم چې راغی یو انقلاب د وجې نه راغی او هلته میم په خپله موجود ده. خو به هر صورت میم راغی، یا خپله موجود وي یا راغی، خو راغی که نه، خو هغې نه وروسته با راغله نو هلته هم با ده او دلته هم با ده. خو د میم نه وروسته چې کوم با راځي نو هغې ته به نون به اخلي اخفاء شفوي. خو د نون ساکن او تنوین په وجود کې د اقلاب په صورت کې چې کوم میم راځي دې ته به موږ اخفاء شفوي نه وایو، دې ته به وایو اقلاب. خو طرز او طریقه او ادا او کیفیت دواړو یو شی ده، ځکه یو شی ده چې دلته هم د میم نه وروسته با او هلته هم د میم نه وروسته با راغله. د اخفاء شفوي او د اقلاب تلفظ کیفیت دواړو یو شان ده. یعنی څه چې اقلاب او اخفاء کې څه فرق ده؟ فرق شته. قواعدو په لحاظ سره فرق لري، تلفظ په لحاظ سره فرق نه لري. یعنی لیکلو بڼه فرق لري، د لیکلو بڼه فرق لري، الفاظ بدل دي، ټکي پکې بدل دي او تلفظ کې
یو شی ځکه هلته میم تا ته خپله ښکاره کېږي او دلته خو تا ته میم لیکل شوی نه دی بلکې نون لیکل شوی ده د نون نه به ته څه جوړی میم جوړی نو ځکه ته اقلاب ته اخفای شفوي نه شي ویلی خو صرف په تلفظ په ادا کې به دواړه سره څنګه کې یو شی کې واضحه شو انشاءالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين